په 1989 کال کې روح الله خامنه‌ای د ایران د شاه حکومت نسکور کړ او د ایران کنټرول یې په لاس کې واخیست. له 1989 کال وروسته ایران په بشپړه توګه بدل شو. ایران اوس یو سخت شوی اسلامي رژیم و او هغه غوښتل چې ایډیالوژي نور هیوادونو ته انتقال کړي. دا په څرګنده توګه د سعودي عربستان، یمن، بحرین او عراق د سنی واکمنانو لپاره یو لوی ګواښ و او دا په داسې وخت کې و چې صدام حسین لا د مخه په عراق کې واک ته رسېدلی و. صدام یو سنی مسلمان و او هغه ډیره ویره درلوده چې د ایران د انقلاب نظریه به عراق ته ورسیږي او که دا پیښ شي نو عراق به هغه له لاسه ورکړي، ځکه چې د عراق ډیری د تیلو زیرمې په شیعه اکثریت سیمو کې وي. هغه باید دا انقلاب پای ته ورسوي. صدام حسین په 1980 کال کې پر ایران برید وکړ او د جګړې نږدې 8 کاله دوام وکړ. متحد ایالاتو، سعودي عربستان او کویټ د صدام حسین په پراخه کچه تمویل ته دوام ورکړ، خو بیا هم 8 کاله وروسته په 1988 کال کې د ایران او عراق جګړه پرته له کومې پایلې پای ته ورسېده. جګړې عراق ته په اقتصادي لحاظ سخت زیان ورساوه. صدام حسین له کویټ څخه وغوښتل چې هغه 15 میلیارډ ډالر پوره معاف کړي چې عراق ته د ایران سره د جګړې لپاره ورکړي وو، خو کویټ انکار وکړ. صدام حسین په بدل کې پر کویټ برید وکړ او د کویټ د تیلو ټولې زیرمې ونیولې. صدام حسین اوس د نړۍ د تیلو 25 زیرمې درلودې. بیا صدام د سعودي عربستان په پولو کې یو پوځي اډه جوړه کړه. دا ډیر څرګنده و چې اوس دوی غوښتل د سعودي عربستان د تیلو زیرمې کنټرول په لاس کې واخلي، چې له هغې وروسته به د نړۍ د تیلو نږدې 50% برخه د یو سړي تر کنټرول لاندې وي. سعودي عربستان او د نړۍ ځواک څنګه دا زغملی شي؟ په 1990 کال کې متحد ایالاتو د 32 هیوادونو سره یو ځای د عراق پر پوځ برید وکړ او کویټ یې د یو کال جګړې وروسته آزاد کړ. امریکا اوس په فارس کې، خلیج او په منځني ختیځ کې یو ډیر مهم لوبغاړی ګرځېدلی و. امریکا اوس په ټوله سیمه کې خپلې اډې جوړول پیل کړل او نن ورځ د امریکا 5مه لویه بیړۍ په بحرین کې ده. په ورته ډول په قطر کې د امریکا یو ډیر لوی هوایي اډه شته چې سنټ کم نومیږي او له همدې امله امریکا په منځني ختیځ او مرکزي اسیا سترګې پټوي. او بیا په متحد عربي اماراتو کې د امریکا د توغندیو دفاعي سیستم نصب شوی دی. په ورته ډول سعودي عربستان له امریکا څخه د وسلو اخیستلو تر ټولو لوی هیواد دی. نو که موږ د منځني ختیځ لوري ته راشو، هلته امریکا، عربان او ایران مخامخ دي. که څه هم اوس د ایران او سعودي عربستان ترمنځ یخ ویلې شوی او خبرې اترې هم پیل شوي دي. بیا که موږ د منځني ختیځ سویلي لوري ته راشو، نو په یمن کې یو لویه کورنۍ جګړه روانه ده چې له سعودي عربستان او ایران څخه تر متحد ایالاتو او حتی روسیې پورې هر څه پکې ښکیل دي. په ورته ډول که موږ سر ته راشو، سوریه لا د مخه د لومړۍ نیابتي جګړې مرکز ګرځېدلی چې روسیه، ایران، متحد ایالات، سعودي عربستان او حتی متحد عربي امارات د خپلو پوځونو سره ښکیل دي. د عراق په اړه خبرې کول، د صدام حسین وروسته القاعدې او اوس داعش هڅه کړې چې دا تشه ډکه کړي چې پایله یې خورا وحشتناکې وي. په ترکیه او سوریه کې د کوردیاغیانو پر سر هر وخت جګړه پیل کیدی شي. نو په ټوله کې منځنی ختیځ په ګډوډۍ کې دی او د هغې اصلي لامل د پولو دا ویش دی چې 100 کاله د مخه رامنځته شوی و. نو که موږ تاسې پام وکړو، د افغانستان او د پاکستاني رژیم اصلي لامل د جګړې دا دی چې 100 کاله وړاندې د پولې دا ویش چې کوم ترسره شوی دی، نو له همدې امله موږ نه غواړو چې خپله ځمکه چاته پرېږدو او تل د همدې له امله جګړه رامنځته کیږي. که دا معلومات مو خوښ شوي وي نو حتما راته کومنټ ولیکئ. ډیره زیاته مننه.